رمضان 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 يا حبيبي. دا موږ په یو څو سوالونو سره مطرح کوو. یو، دا احساس لري که نه چې د ځمکې سره له فراخۍ، سره له دومره وسعت او ویلتیا، سره له امکاناتو، سره له مال، سره له ډالري تجارتونو، سره له شرکتونو، سره له کمپنیو، سره له دکانونو او سره له ټولو معاملو ستا زړه پکې تنګ دی؟ که جواب نه وي، حتما به جواب نه وي. او د خفګان، استرس، پریشانۍ، د تنبلي، د ناتوانۍ احساس کوي او که نه کوي؟ دویم سوال، چې آیا هغه څوک چې ستا په ماحول کې دي، ستا خپلوان دي، ستا اقارب دي، له هغوی سره ستا رویه ښه ده او که بده ده؟ هغوی سره ستا تړاو ښه دی او که بد دی؟ هغوی سره ستا رابطه خو ترنګلې نه ده، هغوی سره ستا رابطه خو خرابه نه ده. رابطه دې د خپلوۍ ده، رابطه دې د مینې محبت ده، رابطه دې د نږدېوالې ده، که د نفرت، کرکې، عداوت، بدبینۍ او د ګاونډیو سره، د خپلوانو سره، د نږدې خلکو سره ستا رابطه ښکلې رابطه ده، د محبت رابطه ده او که د کرکې؟ بیا ځان وتله چې ځواب څه دی. بله پوښتنه دا ده چې ژوند دې فراخه دی، خپل کاروبار کې، خپل د رزق په وسایلو کې برکت احساسوي که نه؟ که هغه هم بې برکتي ده، بې خیري غوندې ده او څه برکت پکې نه وینې، څه خیر پکې نه وینې، او هغه څه چې په ټولنه کې مصیبتونه دي، په ټولنه کې ناخوالې دي، ستا چاپېریال، ستا ټولنه او هغه احداث او مصیبتونه او واقعات چې راځي په تا باندې، دا شته او که نه؟ مرضونو باندې مبتلا یې که نه؟ دا ټول هغه څه دي که چېرته جواب بلې وي، یعنې دا شیان موجود وي، نو پوه شه چې ګناه په تا باندې احاطه کړې، معصیت او د الله نه سرغړونې، د اسلام او له دین، له قرآن او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ته په سرغړونه کې، او دا د ګناه تاثیر ده. ځکه همیشه چې یو انسان ګناه کوي، د هغه زړه تنګېږي، سینه یې تنګېږي، سینه تنګ وي، زړه تنګ وي، همیشه زړه یې سختېږي، غمونه یې غټېږي، پریشانۍ لویېږي، فراخېږي، مصیبتونه، زړه یې همیشه په غم کې وي، پریشانۍ کې وي، غم یې زیاتېږي، ویزداد حزنه، دا زیات وي، دغه تحیر او حیرانتیا او همدارنګه دغه مشکلات ورځ په ورځ زیات وي، تر دې پورې چې دی د دې هیله او آرزو کوي چې دا دنیا نه تللی وای، دا دنیا یې پرېښې وای، په مرګ د دې ژوند نه خلاص وای، خدای په دې باندې خوشحاله وي، په ژوند نور خوشحاله نه وي. د ګناه دغه یو حالت دی، دې حالت ته انسان رسوي. نو مسلمان وروره ځان سره لږ په دې ګریوان کې راځئ فکر وکړو چې کله په دنیا کې مونږ ګناه دغسې یو حالت سره مخ کوي چې کاروبار کې برکت نه، ژوند هم خوشحاله نه، له خپلوانو سره هم ژوند ښه نه، له اقاربو سره ژوند ښه نه، او په زړه کې تنګوالی احساسوو، ژوند مو تنګ وي تر دې حالته چې د ژوند نه مرګ څو ځله غوره ګڼو، د ژوند نه مرګ څو ځله بهتر ګڼو، او ځان ته د مرګ دعا او یا خیراوي کوو. نو ته فکر وکړه چې دغه ګناه به په آخرت کې د انسان سره څه کوي، او انسان به د کومو حالتونو سره مخ کوي، د کومو ناخوالو سره به مخ کوي. اوله همدا توصیه او سپارښتنه پلي کړو او عملي کړو چې یا باغی الخیر اقبل، ای د خیر لټونکه د خیر خواته مخ راوګرځوه، د الله خواته مخ راوګرځوه. ګناه د خیر لاره نه ده، هغه بیچارګي ده، بېوسي ده، تیروتنه ده، او انسان له داسې ناخوالو سره مخ کوي چې د تصور هم نشي کولی، تصور هم
نشي کولای. ګناه د الله جل جلاله نه انسان نشي خلاصولای. د انسان مشکلات ورځ تر بله په ګناه سره زیاتیږي، ځکه ګناه د نعمتونو د زوال عامل دی، د نعمتونو د لرې کولو عامل دی. په ګناه سره د انسان ژوند د تباهۍ خواته ځي. کله چې انسان ګناهګار شي هغه بیا نه ځان ته خیر رسولی شي او نه کورنۍ ته خیر رسولی شي او نه ټولنې ته خیر رسولی شي. وتوهن البدن وتنقص الرزق، بدن کمزوری کوي. ګناه بدن کمزوری کوي او په معنوي سوء تغذی سره مخ کوي، هم روحاً کمزوری سي او هم په فیزیکی او بدني لحاظ سره انسان کمزوری شي. او رزق کمی، وتنقص الرزق. هغه انسانان چې ګناهګار دي لاس او پښې وهي د دنیا او د ژوند په دې بحر او په دې دریاب کې، د مادیاتو په دې طوفان کې د الهوي لاس او پښې وهي، خو لیکن سلاس نه ورځي. دا خطرناک حالت دی. نو ای د ګناه خاوند انسانه، ای مسلمان اوروره، راځه چې په دې فکر وکړو چې زه کومې خواته روان یم، زه د کوم حالت سره مخ کېدونکی یم. نو یا باغی الخیر اقبل، ای د خیر لټونکه مخ راوګرځوه، الله ته راوګرځه. هغه څوک چې قتل کړی، بې ګناه انسانان وژلي او د انسانانو قدر ورسره نشته، انسانانو توهین کړي، د انسانانو غیبت کړي، د انسانانو په هر ډول توهین چې کړی وي هغوی ته ضرر رسولی، اذیت رسولی، د هغوی حق خوړلی، حق غصب کړی. نو یا باغی الخیر اقبل، خیر خواته راوګرځه. دا د خیر لاره نه ده، بیا هم وایم چې تا لاره غلطه کړې، تا مسیر اشتباه کړی. یا باغی الخیر اقبل، دا پرېږده. د انسانانو قدر ځان سره پیدا که، د مسلمانانو قدر ځان سره پیدا که، خپل ځان ته قدر ورکه او احترام وکړه، ترڅو یو مقام ته ورسیږي، ترڅو یو منزلت ته ورسیږي، ترڅو د انساني صفاتو او خویونو نه برخمن او برخوردار. رمضان رمضان يا حبيبي